د افغانستان مجاهدینو د اسلامي امارت څخه شکایت وکړ. افغان مجاهدین وایي موږ په زیات شمیر مجاهدین فلسطین ته د تګ په نیت روان سو، خو د افغانستان د اسلامي امارت د مشر امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده له لوري اجازه نه ده راکړل سوې. دا چې دغه مجاهدینو څه ویلي خپله د هغوی له خولې واورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. السلام علیکم ورور ستړي ماسي، ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات الله تعالی مو ساتنه وکړه. ملګري ما ولا بیخي ډېر کوشش وکړی چې زه فلسطین خواته تګ یو لاره نه یو لاره برابر کړم. ملګري ډېری وو، نو هغسې ما ته پته ایران او نیمروز پر مرز ما د ډېرې سره خبرې وکړې، ما یو لاره معلومه شي. نو هلته ما ته چا لاره نه شوی ښوولی، ځکه چې بلا خواته موږ نه سو تللی. بیا هلته د ایران سفارت ته هم ورغلم، ما فقط موږ ته لاره راکړئ، یوازې څوک په موږ کار نه لري. ول دغه نه هغه به هلته راته ویل ول ته د ارتباط خارجه سره خبرې وکړه، د هغه څخه ما ته یو کوچنی د وکړه لیک اجازه ما هغه درکړي، موږ مشکل نه لرو، موږ لاره درکوو. بیا ارتباط خارجه ته چې ورغلم هغه هم راته ویل ول یا چې تر څو چې شیخ صاحب امر ونه کړي چاته موږ اجازه نه سو ورکولی. نو وروره زما داسې و مال چې په ګروپو په دغه کې مثلا څوک یې پېژني یو میسیج وکړو، هغه کسان هغه ملګري چې غواړي چې فلسطین خواته ولاړ شي د جهاد دپاره د مال یوه ورځ به وټاکو، بره به د کندهار د ولایت مخ ته به شیخ صاحب ته به ورسو. داسې مظاهره کمه چې وروره موږ ته بلا لاره راکړه، قسم په خدای که دلته یا ډوډۍ خوند کوي یا ورځ په ولا بلا کې تېرېږي، ولا بلا چې هر خبره ورځونه مو خوړه کېږي. بلا خو چې دلته باره ماریانو چې خپل په ځان چم وکړو، دونه بلا د مسلمان غیرت د هغې په ولا کې مني چې په مؤمنانو چې دونه بدال او دلته په زه ناست یم. نو دا مې وویل چې ما له ورځ وټاکو شیخ صاحب ته به ورسو، چې دا اوس موږ دلته د پاتې کېدو دلیل دا دغونه زورور دی چې ګرسته دلته مؤمنان دي موږ داسې یوازې پرېږدو. دغونه مو زورور دلیل نو ولاکس ده چې مؤمنان دي ولته مري او موږ به دلته په خوشحالۍ ناست نه شمس نه دغه سته. خدای تعالی د دې حساب یې زموږ سره کوي، زه خو ورځ په آخرت ولاکه د دې جواب لرم چې الله تعالی ما ته ولې پاتې شول. شیخ صاحب ته سبون دا پوښتنه چې دا جواب لري، نو ما دې ورځ به معلوم کړه که به شیخ صاحب ته ورته چې وروره موږ ته لاره راکړه. د ایران تقریبا د مکاري کې هغلته کونسل دی خوښي وشو، موږ هېڅ مشکل لرو، موږ به د هغه ځای ورسوو. تورې ګر سره که لبنان پورې خو هېڅ مشکل نشته، ول حسن به هلته بیا او مصر سره هم ولته غونه موږ سره دغلو چې مصر څخه راسن غزیت هم انشاءالله یو لاره برابرېږي. له کله چې امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده دا امر کړی چې د امیر بې اجازې له افغانستان څخه د باندې جهاد صحت نه لري او دا تګ یې جهاد نه بلکې یوازې جنګ دی، د هغه راهیسې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې رسما د جنګ په نیت به هر هیوادونو ته ولاړ سي. خو د اسلامي امارت پخواني مقام او ستر تبلیغاتي مبلغ نظر محمد مطمئن بیا وایي عرب دي عجمو ته د فلسطین د ګټلو لپاره لاره ورکړي. زما د عربو څخه غوښتنه ده چې زموږ عجمو لپاره د فلسطین تړانګې ته لاره پرانیزي، پرېږدي چې عجم د دوی ننګ او د دوی غیرت ته ور ودانګي، تر څو د فلسطین په پلوي او د اسرائیلو د وروستیو بریدونو خلاف په کابل کې د پرونی لاریون پر مهال د اسلامي امارت یو مخکینی مقام او مشهور مطبوعاتي مبلغ یې نظر محمد مطمئن له عربي هیوادونو وغوښتل چې غیر عربو یا عجمو ته دي د خپلو هیوادونو پر خاوره لاره ورکړي چې د فلسطین د ګټلو لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي. هغه په مشخص ډول د مجاهدینو یادونه ونه کړه. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبې لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.